د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. تېره ورځ د ننګرهار د سلفي علماو مشر شیخ سردار ولي په کابل کې په مرموزه توګه شهید شوی و. دا چې دغه پیښه څنګه منځته راغلې ده، نږدې خپلوان، قریبان او ملګري څه وایي. په دغه راپور کې به د حکومت د رسمي ویاندویانو څرګندونې، همدارنګه په دې اړه د شیخ سردار ولي نږدې ملګري، خپلوان او قریبان څه وایي. راځئ دا ټول راسره په دې تفصیلي راپور کې واورئ. شیخ سردار ولي څرنګه په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. راځئ د کورنیو چارو وزارت یې په اړه څه وایي. د شیخ سردار ولي د وژنې په اړه تر اوسه وروستي ترلاسه شوي معلومات څه دي؟ وروستي معلومات ښیي چې نوموړی په کوم کور کې اوسېده. کور یوازې محدودو او نږدې خپلوانو، خاصو متعلقینو ته معلوم و. نوموړي خپل ماشومان د اختر په ورځو کې خپلې خسرګنۍ ته استولي وو او دی تنها په خپل کور کې اوسېده. د شهید شیخ سردار ولي یو ملګری قاري سلمان وایي چې ما شهید شیخ صاحب ته د غرمې ډوډۍ لپاره دعوت ورکړ، خو ده راته وویل چې غرمې لپاره ما یو ملګری راغوښتی چې هغه له مجلس فارغ شم بیا درځم. خو له 1 بجې وروسته د ده تلیفون بند شو. ما داسې فکر وکړ چې چېرته کوم بل ځای ته به تللی وي، خو ماښام 8 بجې شاوخوا چې کور ته ورغلم ومې لیدل چې شیخ صاحب په خپل کور کې شهید شوی و. شیخ صاحب لومړی په چړو وهل شوی او وروسته ذبح کړل شوی و. د بلاک چوکیدار وایي چې شیخ صاحب غرمې ته نږدې تنها له کوره راووت او لږ وروسته یو ځوان چې ماسک یې هم اچولی یو ځای ورته سره کور ته ننوت او له یو څه وخت تېرولو وروسته دغه ځوان کس تنها راووت او د ماشومانو یو سایکل یې هم په لاس کې و. شیخ سردار ولي څه موده وړاندې له شیخ احمد شاه سره یو ځای په یو ګډ بیان کې په مساجدو او معابدو کې هغه که د هر چا مربوط وي چاودنې او بریدونه حرام ګڼلي وو او ترڅنګ یې د اسلامي امارت د کلک اطاعت توصیه کړې وه. نوموړي دا فتوا هم ورکړې چې اسلامي امارت اطاعت په ټولو لازم نه. علماو په ستره غونډه کې هم شیخ احمد شاه چې د شیخ سردار ولي یو نږدې ملګری او مشر و برخه اخیستې وه. د اسلامي امارت د استخباراتو معلومات همدارس د داعش د بندیانو څخه د ترلاسه شوي اعترافاتو په طرز کې داسې معلومات ترلاسه شوي چې داعش په لوړه سطحه د شیخ سردار ولي د وژلو فیصله کړې وه. د اسلامي امارت اړوند کشفي ارګانونو د ټاکل شوي هیئت وروستۍ موندنې چې د پیښې د عیني شاهدانو په اظهاراتو او نورو ښکاره قراینو بنا دي دا جوتوي چې شیخ سردار ولي د خوارجو له لوري په شهادت رسېدلی ده او په وژنه کې یې داسې څوک برخه لري چې شیخ سردار ولي پرې اعتماد درلود او حرام. د شیخ سردار ولي د شهادت لامل له اسلامي امارت څخه حمایت او په مساجد او معابدو د خوارجو له لوري د وروستیو بریدونو حرام ګڼل او غندل یاد شوي دي. دا خوارج عمر چې ګور ټول ځوانه کین دي شفاء الاحلام عقل ډېر کمزوري دي. عقل به بالکل سوچ نه کوي په خبره باندې خود ټکه پتو په سړي باندې کوي او د شي وینا کوي مزیدار خیر البریه ته دا ګمان کوي چې په دې ټولو مخلوقاتو کې بهترینه. اسلامي امارت له لوري ټاکل شوي هیئت خپلو تحقیقاتو دوام ورکوي او وخت په وخت به د نوموړي شهید له کورنۍ ملګرو ولس سره ترلاسه شوي جزئیات شریکوي او د امارت په چوکاټ کې ټول امنیتي او کشفي ارګانونه لاس په کار دي ترڅو قاتلین تشخیص او د وروستیو اجراءاتو لپاره شرعي محاکمو ته وسپاري. د شیخ سردار ولي د وژنې تور په داسې یو چا ده چې د هغه نږدې ملګری او د داعش سره کلک ارتباط لري. په نوموړي کس شیخ سردار ولي پوره اعتماد درلود ځکه یې خپل کور ته د میلمه په توګه بللی ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد،
زه مولانا احمد شاه د دارالعلوم نهرج باغ استاد د شیخ صاحب سردار ولی بس دوست او د هغه یو دیني او د عقیدې ورور تاسو سره خبره او موضوع شریکوم. د شیخ صاحب سردار ولی شهادت داسې نوې خبره او نوې موضوع او نوې ناشنا خبره نه ده، د الله رب العالمین تقدیر او فیصله وه او دې کې زیات تفصیل ته حاجت نشته دی. تاسو الحمدلله ښه پوهېږئ. دغه پرون ورځ د چهارشنبې په ورځ باندې چې هر څوک دی د ملګری دی او دوست دی، اصل کې دشمن دی خو د ملګري او د دوست په شکل باندې ورته راغلی دی او د سره مېلمه شوی دی. مونږ ته هم حال او خبره نه ده کړې او بالاخره د ورته د اکرام شوي نه میوه او جنسینګار ته ایښي دي او بیا یې په شهادت رسولی دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې وایي چې قل هو من عند انفسکم، دا خود کې چې څه راغلل دا ستاسو د وجې نه وه او دا زموږ خپله بې احتیاطي او بې تدبیري وه او په کار دا وه چې ټول ملګري او دوستان یې په جریان کې اچولي وو. دا د الله رب العالمین محمد صدیق عاکف وایي شیخ سردار ولی د اسلامي امارت سره څرګند بیعت کړی و، داعش یې خوارج بلل او د هغوی پر خلاف یې خپل سلفي علماو ملګري منسجم کړي وو. هغه له سلفیانو څخه د داعش د استفادې لویه مخه نیولې وه. هغه د علماو د لوی غونډې ګډونوال هم و، نو ځکه داعش لپاره تر ټولو لومړی هدف و. د اسلامي امارت د راتګ په لومړیو ورځو کې شیخ سردار ولی په هڅو او تشویق ګڼ شمېر سلفي علما د هیواد مرکز د امر بالمعروف وزارت ته راغونډ شوي وو. دوی د امر بالمعروف وزارت کې د اسلامي امارت له چارواکو سره یو غونډه درلوده. په دغه غونډه کې شیخ سردار ولی او ملګرو یې د اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او داعش یې خوارج وبلل. دا هغه غونډه ده چې د اسلامي امارت او سلفي علماو لخوا د شیخ سردار ولی په تشویق او هڅو جوړه شوې وه. زموږ ستاسو هدف یوه ده، په سخت حالاتو کې په تخار باندې بندیز لګېدلی او د څوک دی تاسو خو به راغلی نه وئ 2 که 3 کاله مخکې موږ ته خو موضوع خو تاسو ورکړله. څومره قربانۍ چې د اسلامي امارت مشرانو ورکړي دي، ځوانانو ورکړي دي، نارینه او زنانو ورکړي دي، الله رب العالمین دې قبول کړي او هغې الحمدلله رنګ راوړو. موږ د اسلامي امارت امیر المؤمنین صاحب ته، رئیس الوزراء ته، د وزیرانو شورا ته او دارنګه د ټولې کابینې ته موږ مبارکي وایو او الله رب العالمین ورته دعا غواړو چې الله رب العالمین ترېنه قبول کړي. موږ ته خپل اسلامي اخوت، موږ ته د خپل موقف د دې خبرې اجازه هیڅ کله نه راکوي چې موږ د یو مسلمان په مقابل کې د اسلحه راپورته کړو یا د دې ته څوک تشویق درکړي. زه په لیکلې بڼه باندې زموږ دا ټول علما او مشایخ په لیکلې بڼه باندې د ویډیو په بڼه باندې تاسو ته د دې خبرې ضمانت تعهد درته درکوو چې انشاءالله موږ د مسلمان په مقابل کې اسلحه نه پورته کړې ده، نه یې پورته کوو، نه چاته د دې اجازه ورکوو، بلکې هغه څوک چې د دې کارونو دپاره زمینه سازي کې کوششونه کوي موږ د هغې په کمولو کې او د هغې د منځه وړلو کې خپله همکاري او مرسته او ایماني مسؤلیت ترسره کوو. زما عزتمندو خبره مې دا کوله چې ډېر خلک په دې کوشش کې دي چې څنګه اهل حدیث او سلفیان او اسلامي امارت موږ سره په جنگ باندې په اختلافاتو باندې واقع کی الحذر غونډه کې چې د هیواد په 7 مشهور سلفي علما ټولو پکې شتون درلود، د شیخ سردار ولی په ګډون مشهور علماو د اسلامي امارت څخه ملاتړ اعلان کړ. د شیخ سردار ولی ثاقب نږدې ملګری او د نارنج باغ مدرسې استاد شیخ احمد شاه په یو غږیز کلیپ کې ویلي دي چې کور ته یو تن د میلمه په نوم ورغلی ده او شیخ صاحب اکرام هم کړی ده، خو په وینا یې د میلمه په نوم قاتل شیخ صاحب په خپل کور کې په شهادت رسولی ده. شیخ سردار ولی چې اصلا د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د نوکړخیلو کلي اوسیدونکی و او له ډیره وخت راهیسې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نارنج باغ سیمه کې یو دیني مدرسه جوړه کړې وه. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته نوموړی کابل ته راغلی ده او دلته یې د اسلامي امارت سره بیعت کړی ده. شیخ سردار ولی ثاقب د حکومت له لوري د علماو لوی غونډې ته هم بلل شوی و. د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت د شیخ سردار ولی یو شهادت په کلکو ټکو غندي او ډیر ژر به قاتلین ونیسي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي
د علماو په شهادت رسول د هغو مفسدو عناصرو کار ده چې غواړي مسلمانان په خپل منځ کې سره بدګمانه او په فتنو اخته کړي. هیڅ مسلمان افغان باید د دې سترې دسیسې ښکار نشي، بلکې په ګډه سره د نظام تر شا ودرېږي او دغه فساد غوښتونکي عناصر پیدا او د خپل جرم په سزا ورسوي. شیخ صاحب سردار ولي له اسلامي امارت سره بیعت کړی او د امارت مخالفت بغاوت او د فتنهګرو مخالف و. تېره ورځ په خپل کور کې د یو تن ورغلي مېلمه لخوا په چړو وال شوی او شهید شوی ده. اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د قاتل په لټه کې دي چې انشاءالله پیدا او د شریعت منګولو ته به یې وسپاري.